او میوه کې بس دا هغه مالټم لري لغمان بادرنګ د بادرنګ میوه کې راځي نو ګلپي لري ګلپيان به دي نه ګلپيان نه دي بس 200 روپیا کناله پکې ګټو بس هغه هم غټه خبره ده دا غټ جهاد ده څه ته کور د نفقه پیدا کوي باندې دغه ده وای لغمان زما د تنجامه ده لغمان زما د تنجامه ده د تنجامه لکه د ګل غوندې ساتم واه واه کوم بل هم نه لري لغمان مبارک دا لغمان خو لغمان ده کنه په ټول ولایت کې لغمان یک نمبر ده لغمان به منې په دې چې ځوانان هم ښه ځوانان دي او غیرتي دي او طالبان هم ښه طالبان دي امارات هم ښه امارات دي ښه امنیت ده پکې سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو الله دې وکړي هر چې راستئ روغ او جوړ اوسئ د لغمان ښار ته ښه راغلاست یم تاسو ته ګرانو لیدونکو نن راغلی یم د لغمان ښار ته او غواړم چې د لغمان ښار تاسو ته هم وښیم او زه به یې جوړم نو ساحه به تاسو ته هم وښیم زه چېرته ولاړ یم دې چوک ته پخوا د ډاکټر عبدالله چوک ویلې سو اوس نوم یې بدل شوی ده شهید مولوي عبدالرحمن په نوم ده نو ګرانو لیدونکو د لغمان چوک ده او دې خوا هم سړک تللی ده کابل او جلال آباد پلو او اخوا بل سړک وینئ زه به تصویر تاسو ته وښیم الیشنګو پلو تللی ده او دې خوا هم محتلام بابا زیارت پلو سړک تللی ده نو غواړم نن تاسو ته دلته یو خپرونه چمتو کړم امید چې زړه هم تنګ نه سي او موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ ګران لیدونکو زه خلکو سره خبرې کوو د دې چې مشهوره خواړه چې دي رسم رواج چې دي او کوم قومونه دلته ژوند کوي نو الله دې وکړي موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم نو د لغمان بازار کې یو همدلته مو یو څو ځوانان ورونه هم درېدلي دي هغوی غوښتل دوی سره یو دقه مرکه وکړو موږ سره مل اوسئ ورور ښه د الله رحم د خپله ښې شکر فضل د الله هېوادوال د کاوله کې ځان وپېژنې والا نوم مې شهباز ده او د لغمان ولایت اوسېدونکی یم خپله د مرکز خپله د مرکز څونه وخت کې دلته ژوند کوئ تاسو ورور یعنې نو چې پیدا شوی یم همدې لغمان کې یو نو یعنې وړکېتوب نه همدلته تېر سوی او پلار نیکونه ټول همدې لغمان یو دا ته موږ ته ووایې د لغمان مشهوره خواړه چې دي د لغمان مشهوره خواړه همدا روش دی او کباب دی همدا شیان مشهوره دي په کابل کې هم دي نه لکه څنګه لکه میوجاتو کې هغې کې څنګه مثال خوراک کې دا خوراک کې قروت اوګره ډېره مشهوره ده موږ څوک ورته شقروت وایي قروت اوګره دا ډېره مشهوره ده او میوه کې بس دا هغه مالټم لري لغمان بادرنګ د بادرنګ میوه کې راځي نو ګلپي لري ګلپيان به دي نه ګلپيان نه دي ګلپيان نه دي هغه یا چې ورته وایي نارنج دا شیان شته مالټې هم شته هغه دا انار زردالو لوکاټ دا شیان هر څه شته لغمان کې امبلو ښه ورور مکتب دې ویلی درس وایې نه وایې او مکتب مې تر نهم مې خلاص کړی لسم ته تلم پرېښوستی یم ولې د اقتصادي مشکلاتو څه وجه وه نه ولا اقتصادي مشکلات هم دونه نه ول خو بس داسې و چې زه اول نمره یم تر نهم صنفه پورې بیا چې لسم ته تلم درېیم شوم بیا مې خوښې ده یعنې زړه دې لږ تور سو نه زړه مې مات شو او دا ورون دې څه کېږي جوړ یې ورور ته سلام علیکم دره خیر بخیر لیدونکو ته که ځان وپېژنې زه حامد یم د لغمان اوسېدونکی دا مې انډیوال ده کلک ملګری مې ده لکه ورور گپ شپ لګوئ نو ځان سره ښایسته انډیوال مې ده ډېر د ماشومتوب د 55 انډیوال مې ده ماشاءالله ښایسته هم ده ابل مې انډیوال ده راشه د خوا لکه نه دې شه کنه وروره ښه سات د کامرې شکر الحمدلله لیدونکو ته کاوله کې ځان وپېژنې زه پرویز د لغمان ولایت د اوسېدونکی
نو ته به ما دلته وړکی غټ شوی بالکل همدغه مې 22 کاله عمر ده همدغه لغمان محترم ښار کې مې شوی. ته به موږ ته د لغمان ښار کې کوم کوم قومونه ژوند کوي؟ قومونه خو د عربو قوم د نور کوم قوم مختلفه قومونه دي. اوس زه خپله قوم قاضي خیل ده، قاضي خیل زیات دي، قومونه زیات دي. نو لکه داسې په قومونه لکه ترخیل قاضي خیل داسې په قوم ډېر دي، خو لکه ټول بیا په جمله قوم کې ټول پښتون دي، ځکه چې دلته کوم پارسیوان هم د هغه هم پښتون ده، پښتانه ډېر او پښتانه ډېر دي. ډېره ښه مننه ورور. لیدونکو ته که څه ډالۍ لرې کوم شعر کوم اخره کې بیا که څه پیغام لري هغه زه د ضمیر خان صاحب یو شعر ورته وایم، دا چې ښکلې نه ده عینې له ځینو سله ځي، دا چې ښکلې نه ده عینې له ځینو سله ځي، او زړه مې د سینې نه ستا کوڅې له ځینو سله ځي. او دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي، دا خلک کعبې له ځي توبې له ځي نو سله ځي. او مړي کې پخپله د تپوس یې څوک نشته دی، مړي کې پخپله د تپوس یې څوک نشته دی، او بیا والا سبا له جنازې له ځي نو سله ځي. او مور پلار ته پټ په غوږ کې ویل په دې کشره لور شکي یم، او دا چې ضمیر ویني دروازې له ځي نو سله ځي. دا وروره مخکالي خټای شاعر ده. دا به مې لیدونکو ته شعر ولې تاوان یې کړی شوقۍ دا تاوان یا د عاشقۍ قصه دی. موږ ته وګیا یو شعر لیدونکو ته مور باره کې به زه تاسو ته یو شعر ووایم. وایي نه مې دولت نه مې دنیا په کار ده، ما ته د خپل مور دعا په کار ده. وایي زه په محله حجرو څه کوم، ما ته جونګړه ده د بابا په کار ده. وایي په خپله ژاړم هېڅ پوهېږم نه، ما ته په ژوند د مور خندا په کار ده. ډېر ښه رښتیا وایي د مور خندا ډېره خوږوي. ورور تاسو ښه یې؟ شکر دی. ساعت هم ښه ده. زه پښتو نه پوهېږم، بل پاتې کېږم. خو بس جان جوړه خوب خواستي جانه جوړ است. شکر از کجا هستی لالا؟ والا ما از قریه تگری هستم. در لغمان زندگی میکنی؟ من زباته شهر هستم. خوب بسیار. اتر بشاروال صاحب. چطور کاروبار؟ والا کاروبار خوب، تنظیم شهر گرفتیم تو شهر دیگه پاک سترز بخیر، هیچ گپ هم نیست که دیگه ما خدمتگار دی شهر هستیم، خدمت میکنیم. خیر باشی برادر. دیگه چطور مزاحمت خو نمیکنه کراچیوانا؟ نه کراچیوانا کلش به یک نظم ساده هستن، مزاحمت نمیکنن. ما اب بجمیم پاکم 5 بجه کار خود انجام میدیم در این بازار که پاکم 5 بجه شد همون تو میریم در بخانه. خیر باشی لالا. بیننده ها صدای تا میشنوه چیز گفتنی اگر داری کامل خدمت. جور باشی، خیر ببینید. اگر نمیخوای گفتنی اسمان بود که بعد گفتیم. خیر ببینی برادر. تر اوسه چې اخره ګرځاو د مینې شعر وایم چې قصې ډېرې وې، یوه قصه یې نه کوله، یوه طرفه مینه وه هېڅ مزه یې نه کوله. قصې یې ډېرې وې، یوه قصه یې نه کوله، یوه طرفه مینه وه هېڅ مزه یې نه کوله، او چې ما ویلې وې هغه سندرې ټولې زده وې، خو چې ما کوله هغه ټپه یې نه کوله. دا یې چا شعر وکړو؟ دا د هغه منیر بونیری نو ټول عاشقان ته تقدیم د ټول عاشقانو ته ډالۍ په شمول د ما ځان ته دې ډالۍ ماله بس لیدونکو ته څه وینا لري؟ والا لیدونکو ته دغه وینا لرم چې بس دوره د ژوند په مینه او محبت په خوشحالۍ تیر کړي، واجرېدل. دا د الله رحم ده چې اوس په وطن کې سوله ارامي ده، بس همدغه چې قتل او جګړې دا شیان نشته، بس سختی د الله تعالی به تیره کې واجرېدل، او بس خپل ژوند کوي د مینې محبت. ډېر ښکلی پیغام دې ورکړ. لالا ته که څه پیغام لري؟ کور ودان وایي یو شعر ورته به ووایم، وایي که په شرابو کې طاقت وی نه بوتل به ګډېدلی، ساقي ته خفه نه شي دا د مارې وینې جوړ شه. کور ودان یو نړۍ مننه. مننه څه موږ ته وخت راکړو. تاسو نه هم خدای په امان مننه لالا. کور ودان ګران لیدونکو موږ سره اوسئ د لغمان بازار کې یو، نو تاسو یو څو ښکلي انځورونه یې د لغمان د بازار وګورئ. بالغ موږ سره مل اوسئ او بل ورور سره به خبرې اترې وکړو. موږ سره اوسئ. ګران لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم د لغمان بازار کې یو اچارایي نه وړاندې راغلی یو. دلته میوې خرڅېږي او دلته خوا ته مې ورور درېدلی دوه کیلې خرڅوي. نو دوی سره بعضې خبرې اترې لرو. موږ سره مل اوسئ. ورور ښه یې؟ شکر دی. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ښکلی نوم دې که لیدونکو ته ووایه؟ ورور د ما نوم دی کامران د لغمان اوسېدونکی. لغمان اوسېدونکی. اوسېږم په خانه خیلو کې، او درله غریب کار یم، خپله غریبي کومه.
کیلې خرڅوي او ورور د کوم ځای راوړې ده او دا دلته مونږ د کسابې سٹور ده الله په بولې کې اخلو او دلته مونږ خرڅو په 15 روپے ګټو په 10 روپے ګټه درجن کې درجن کې 12 ځانو کې او 15 روپے 6 روپے درجن کې مونږ د پاتې کېږي دا څنګه د کار بس شکر الحمدلله بس خدای جو وخت دې تیریږي الله ناراضي بس الله ناراضي بس 200 روپے کلاله پکې ګټو بس هغه هم غټه خبره ده دا غټ جهاد ده څه ته کور د نفقه پیدا کوي باندې دغه دا دا خو چا کلاله رزق چې ګټیو بچو ته جوړیو نه پکا جوړې بتا ده غټ غټ لاک شکر دی چې مسلمانان دې پکې خې خې کېلې مرترا وړ دی او خې خې کېلې به خروج وړاند خوشالي او ملا ډکې یا انرژي ورکوي ها ورور نو خپل هم کله کله کېلې خوري نه خوري والله ورو مونږ کېلې خورو د جمعې په شپه مونږ ډېرې زیاتې خرڅېږي د نور بازارونو کې نه خرڅ جمعې په شپه مور ورونه پخلا کېږي او نو جمعه خو جمعه ده او د ورونه پکې وځي کېږي سل فصلو نو څنګه د څه ټټ بریتونه دي پرېږي صح الله ورو بس بریتونو خو مې جدي دا مې بس شوق دي پرېږي څنګه بس بریدونو سره ماشاءالله ګیره مې پرېښې ده او په ځان مې مکمل په سنت طریقه برابر کړی سل فصلو او نه یعنی شوقي دي پرېږي دا شوقانه ده وروره او بریتونه دې منم بیا صحیح بس سوی نو وروره پرېښیم دي نو په موږ هم څه بادام نه نیسي چړي په خپله شونډه مې مبارک وایي خیر څه بادام نه نیسي همداسې نمود لري ها ورور مننه سمون ته وخت راکړه لیدونکو د غږ اوري که څه کوم ډالۍ ورته لري لاخ او که نه لري پیام دی اوري الله م خوشحاله لره او روغ صحت دې غواړم الله م خوشحاله لره خیر او بس وروره د ما د خوانه د ټول ورونده سلام علیکم ورور الله دې منشه مننه لالا کور د ودان ګران لیدونکو موږ سره اوسئ انځور وړاندې تاسو یو څو ښکلي انځورونه وګورئ د لغمان د بازار موږ سره مل اوسئ ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د لغمان بازار کې یو دلته ماما خواته ولاړ ده ډېر ګپشپي او ډېر خوږ انسان ده نو دوی سره بعضې خبرې اترې کوو دلته دا خرما خرڅوي خرما مه وایه خرماګانې وایه خرماګانې دغه نو موږ سره مل اوسئ ماما ښه شکر در نوم مې فیض محمد مسلومیات د لغمان د ولایت او خرما خرڅوونکی څونه خرما لرئ تاسو زما اته رقمه خرماګانې دي چې د لغمان په ولایت کې خرڅوم او دا د کوم ځای راوړي دي که دا موږ ته ووایه دا د کابل جان نه مې راوړی په لغمان کې خرڅوم بل جان په لغمان جان کې او د شین لغمان نه قربان شم خیر اوسې ماما او څنګه دي فروشات شکر د الله نه شکر گزار او خو بس چالان د زمونږ کار کېږي په لغمان کې مغه الله رزق دی ورځ یو 100 روپۍ پیدا کوي بس یا 1500 یا 600 یا 1000 روپۍ خو مقصد د خپل د کور خرچه پاسو په بس شکر سامان د کور شکر د الله نه ډیر شکر گزار یو خیر اوسې ماما مخکې موږ تېرېدلو یو زمزمه دی کوی جانانه ته داسې نه وي ما ولدته ووایم چې جانانه ته خو داسې نه وي خو د چا خبرې دې ضرور منلې دي نه او نو دا دې څنګه داسې دی ولې ویلې والله دا خو زما داسې کار ده که نه وایي لغمان زما د تنجامه ده لغمان زما د تنجامه ده د تنجامه لکه د ګل غوندې ساتم کوم بل هم نه لري لغمان دوباره دا لغمان خو لغمان ده که نه په ټول ولایت کې لغمان یک نمبر ده لغمان به منې په دې چې ځوانان هم ښه ځوانان دي او غیرتي دي او طالبان هم ښه طالبان دي امارات هم ښه امارات دي ښه امنیت ده پکې دا خلک سره کم دي خلک هم شکر الحمدلله ښه خلک دي کوم قومونه دلته ژوند کوي هر رقم قوم چې وغواړي لغمان کې شته ده شال نه نیوله تر پښتانه تر پارسي تر دغه درې پکې شته ده قندي باغان باندې نه قندي باغان وای یو واچو دوه خېجي ها وای جاته شم کامې چې واچو دوه خېجي هغه کامه ده کنه لغمان خو لغمان ده او دې چې مشهوره خواړه کوي چې مشهوره خوراکي مشهوره خوراک هر شی چې غواړي پکې شته چرګان پلاو چلاو دا خو دي یعنی خپل د لغمان چې د لغمان توتان دي خورته وریځي بازي وای دې پلاو ده پلاو ده وای خپل وطن کشمیر د لنګار د مایادېږي زړه مې ورته کېږي ډېرې به مې نشي د لنګار هغه تودې وکړې زړه مې شو درې
او د تاسو نه ډېر ډېر مهرباني چې تاسو راسئ موږ ته د خبرې مو کړه د تاسو وخت مو ونیوله نو هیڅ خبره نه ده، موږ یې تاسو وخت ونیو. مننه چې موږ ته وخت راکړه. کامره د په خدمت کې لیدونکي د غږ اوري، وطن نه بهر چې دي بعضې وطن کې چې دي ټول د غږ اوري که څه وینا لري. نه ټوله د مسافرونو د ډېر خواهش کوم چې راشي خپل وطن ته چې وطن آباد کو چې ځوانان نی وطن نه آبادېږي او چې ځوانان نی بیا وطن آبادېږي. ځوانان دې ملا تیر ده او په دې چې هر مملکت د خپل وطن خدمت وکړي، باید ځوانان د خپل د وطن خدمت وکړي. دا لغمان د موږ ته سر نه قربان یاستو، خو هر جانه چې خلک تللی ده بل چېرته باید خپل وطن ته راشي، د خپل د وطن خدمت وکړي، وطن وساتي. ډېره ښکلی. مننه ماما، موږ ته وخت راکړه. مننه، تشکر. وبخئ بیا ډېر بخښلی مې د خدای دې وبخي. ګران لیدونکو موږ سره مل اوسئ. همدې بازار کې یو، تاسو څو ښکلي انځورونه وګورئ د دې بازار. موږ سره مل اوسئ. قدرمن کو لیدونکو بیا تاسو څخه راغلاست یم د لغمان بازار کې یو او ختم ځای کیلې پورته ورځې کیلې د کیلو بازار ده. دلته خواته مرور درېدلی دام کیلې خرڅوي. نو دوی سره هم خبرې اترې لرو. موږ سره مل اوسئ. ورور ښه یې؟ شکر د الله فضل الله. صحت د ښه ده؟ الله فضل الله. بس که ښکلی نوم دی موږ ته لیدونکو ته که ووایې. نوم مې خیبر د لغمان مرکز اوسېدونکی یم. په بازار کې بدله کیلې خرڅوو. یوازې کیلې نه خرڅوو چې بس خپل واري ته ګور چې کوو 200 روپۍ غریبي هماغه خرڅوو. یعنې د هر چی فروش ډېر یې هماغه او هماغه خرڅوو، خپل واري ته ګورو بس بیا هماغه بازار ته راوړو خرڅوو یې پکې. او کیلې د څنګه څونه راوړي ول څونه پاتې؟ کیلې مې راوړې وې 2000 روپۍ کیلې مې راوړې ولې او همدغه پاتې دي د خیر نه سره. به دې 100 روپۍ او 800 وي؟ همداسې دي 800 روپۍ دي. د خیر نو انشاءالله تر بله غرمې به بله جمعې مانځه پورې به خلاص او انشاءالله خرڅېږي. ماشاءالله خلک دې خرچې کوي، بازار مصرفونه کوي. او همدې لپاره هم راوړي دي، دې ونه خوري څوک یې وخوري. بیا وایې تا ماندوی ته راوړي څه هغوی وخوري او یو څه ګټې ته واخلې. همداسې ده همداسې ده. او نور مخکې له دې د څه کار کوو؟ درس دې ویلې یا دا د کار ده؟ یو هم دام کار ده او بل بس 12 کاله زده کړې کړي دي، 12 نه فارغ استو. ډېر او ماشاءالله. کوم مکتب نه؟ روخان های سکول نه د لغمان کې. لغمان کې ده. او څنګه تحصیلات عالي ته لاړې نه؟ پوهنتون دې ونه ویلې؟ نه مې نه ویلې، لږ پرونی مشکلات ولا. بس دا خبرې دي افغانستان کې ډېر. همداسې ده وروره. خیر اوسې لاله موږ ته د وخت راکړه. ته رښتیا که موږ ته لږ معلومات راکړې د لغمان کې کوم کوم قومونه ژوند کوي؟ کوم نه خو خبر نه یم، خو ولسوالیګانې شته دي. ولسوالۍ خو ډېر دي، یعنې پښتانه ډېر دي، فارسیوانان ډېر دي. همداسې ده. اوس بازار دلته پښتانه هم راځي، پشهي هم راځي، هر خلک راځي بازار ته. نو دا خو اوس داسې قوم یعنې هر قوم نه دلته خلک هر قوم نه همدلته راځي. او پشهي ده خلک دي، ښه خلک دي، ښه خوش اخلاقه خلک دي، مینه ناکه خلک دي. خپله موږ د مرکز خلک لغمانیان ډېر مینه ناک او غیرتمند خلک دي. 100% لغمان خلک به منئ، ډېر ښایسته اخلاق کوي سره راویه کوي. زه والله باور کوي هغه چارهیي نه تر دې سره راغلی یم. 20 دفعونه خو ډېر خلکو ویل راځه چای وڅښه او دا وخوره موږ سره مېلمه شه، بس کلک رانیولی به. نو خیر اوسې ورور لیدونکو د غږ اوري که کوم ډالۍ لرې وایي ښایسته شعرونه وایي دا ورونه وایي. شعر به ورته ویم دا چې اوس میک دې راته نیولې ده. وایي نه مې خیال د محبت و نه مې چا سره یاري وه، نه مې خیال د محبت و نه مې چا سره یاري وه، هسې ګپ شپ کې بې مین شوم اوس مې حال د لیوانو دی. دا د رښتیا چاته دې وویلې یا همداسې یاد کړی دی؟ نه همداسې مې ځان نه ویلی و. کمال که چاته وایې څه زه خلکو ته بیا ټوکه وکړم. ولې نه کامره د وایي موږ لغماني ناستو په جلباتیانو مټ سپی خرڅ کړی، بیا مې ورته ویلو چې دا ویده ده. په جلالابادیانو باندې بیا مې ورته ویلو چې دا ویده ده. کوم بله د یاده نه ده؟ سخت جالبه و دا. یا د کیسې خو ډېرې یادې شي وروره. نه کوم جالبه یې یو دانه بله هم که لیدونکو ته ووایې. کوم لغمانی تللی و حج ته تللی و، دا شیطان خلکو په تیږه ویشته. دا لغمني چې کله ویشته ده شیطان ورته ویلې چې بچې خاله تم مره میزني. بچې خالاګان دي شیطانو. خیر مننه ورور لیدونکو د غږ اوري که څه وینا لري. بس هېڅ هم نه یم، بس ژوندي اوسئ،
آباد او خوشاله اوسئ موږ سره تم کامیاب اوسئ الله دې کار کې برکت واچوي آمین. مننه زموږ ته وخت راکړ کور دې ودان خوشاله اوسئ ګرانو لیدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه د لغمان د چوک څخه نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب ردوال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د لغمان یو بلې ساحې څخه تاسو په الله سپارم ښه وخت ښه چارې خدای په امان